د شیر افضل مروت پاک لباندې سی کوم بیانات ګرځي له تاسو سره یو ویډیو شریک کوم دوستانو. شیر افضل مروت سی کوم خبرې دي مفتی تقی عثماني صاحب په حق لباندې کړي دی، هغه د فتوا په مقابل کې سی کوم خبرې کړي دی، هغه پر بنیاد باندې دوستانو دی هغه سبا ویډیو تاسو سره شریک کوم. راځي تر هر څه مخه دا وګورو، لغه نه بعد بیا پر دې باندې خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوم. دا اوس کې عزیزان هغه تقی صاحب مولانا صاحب او منیب الرحمن صاحب مولانا دیو فتوا ورکړله. ستاسو به فتوا یادېږي، یعنی د خلکو د دې فتوا دومره لوی مذاق وکړي، دومره پر مسخرو دا فتوا راواړوله. قسم په خدای د الله رسول فرمایي یو سړی به سهار مؤمن ماښام له کافر سوی، ماښام مسلمان سهار لره به کافر سوی. او دا اسلام چې کله له چا چې پر چا ځان کوي چې زه در سولاړم لکه میلمنې کوربه ته وای میزبان ته زه در سولاړم دوای راته کوه، ایمان سړی ته نه وای زه در سولاړم. د الله رسول فرمایي ته سهار مسلمان وې، لمونځ دې وکړئ، جومات دې وکړئ، ماښام لره به کافر سوی وي. ولې کافر کېږي؟ د اسلام په یوه نکته، د قرآن په یوه آیات، د محمد رسول الله په یوه معجزه، د محمد رسول الله په یوه سنت باندې چې څوک انکار وکړي هغه به بیا په دې باندې کافر سي. نو هغه یو سړی څه چا پوښتنه وکړله، دلته یو سړی ستا خورا مشهوره دی، هغه پر هغه یوه توري ډېر مشهوره سو، چا کوم توري ده ویلی و. نو هغه نمایندګان ورته ویلې چې داسې تقي صاحب فتوا ورکړې وه. ده ورته ویلې ول تقي صاحب د دی وکړي متقي عثماني صاحب دا د داسې وکړي دا خپل مرسډیز د خرڅ کړي، دا پیسې ور واستوه ابراهیم علیه السلام ښار لره. هغه ورته دا نمایندګان کوم دا انټرویو والا او دا نور دا صحافیان چې ځان ته وایي دوه کسان چې وباسي دا هم ډېر منافقان دي. هغه ورته ویلې هغه بي ام ډبلیو لري په 8 کروڑ روپۍ ده، بیا دی راولاړ شو څومره مذاق یې وکړي په ذوالجلال دا تا د الله رب العزت د کلام توهین سپکواله وکړي. ته نه شرمېږې په دې خبره؟ د یهودو زامنو په یهود مین خلکو ته نه پوهېږي چې نیم قرآن الله پاک رستولی د دې دپاره دی که ستا د مسلمان ورور سره چا څه کول ته به ورځې هغه به در لاس نه سي، هغه به تر غاړه نه سي. دا تا څه وویلې؟ ستا دا خیال دی چې زه به نور مشهوره سم؟ هغه عربان هغه کربه دا څه کوې؟ ظالمه د یهودو متاثره خلکو ته د اسلام هغه د الله حکم بیان کوي، هغه قرآن بیان کوي. تاول دا ورسه مرسډیز خرڅ کړه، دا خو ما تا ته د الله د رسول د الله د کلام خبره کښېښوله. او ظالمه دا ته په ما پسخند وایې کې د الله په کلام وایې. ګورئ په ما چې څومره پسخند وایې ویې وهه، خو چې زه کوم آیات درته وایم په هغه به پسخند نه وایې. مؤذن چې اذان وکړي په مؤذن چې هر څو پسخند وایي په اذان یې مه وهه، کې په اذان وایې نو کافر سوې مشرک سوې ولاړې د ابدالاباد لپاره جهنم لره. ولې د خلکو ته دغه د قرآن دا آیاتونه ډېر زور غواړي. بیا ویلې ول څه دې وسي؟ ول دا فتوا ولې نه ورکوي چې دومره ډېر کسان کوچنیان د سکول له د تعلیم محرومه دي؟ دا فتوا ولې نه ورکوي؟ یعنی تا قرآن د قرآن حکم الله او د الله حکم دی د کوچنیانو د تعلیم سره کښېښوی. ول دومره ډېر ماشومان شته چې هغه مریضان دي، هغه معیوبه دي، هغه معذوره دي، دا فتوا ولې نه ورکوي؟ او ظالمه مسلمان یې که کافر یهودي یې که نصراني دا خبره ته ولې کوې؟ خو ته زه مسلمان یم چې مسلمان یم ما د قرآن خبره درته کښېښوله، تا ولې مذاق شروع کړه؟ ولې د پسخند شروع کوي؟ سبحان الله. یهود نه و، یهود موسی علیه السلام ته ویلې ول ته د الله څخه امر و حکم راواخله د دا خلکو د دا ظالمانو سره به موږ وجنګېږو. بیا چې کله الله پاک امر و حکم راواستوي نو بیا دې خلکو موسی علیه السلام ته ویلې ول فذهب انت وربک، ته او ستا خدای ورسئ فقاتلا وجنګېږئ انا هاهنا قاعدون. موږ د دې درته ناست ستا او خدای وجنګ نه در سره جنګېږو. دا نن چې کومې خبرې دا خلک کوي ځان ته د محمد رسول الله امتي وایي، مسلمان وایي، پښتون وایي، پښتون دا هغه خبره ده. یهودو موسی علیه السلام ته ورسه ته پوهېږې، خدای دې پوهېږي، جنګ دې پوهېږي، موږ دلیږو. فذهب انت وربک، ورسه وجنګېږه
ورسه تا او خدای وجنګېږي ان ها هنا قاعدون مجدلي دا اوس چې کوم مسلمانان دا خبرې کوي دا فتوای مذاق جوړ کړي دا نو هغه ورځ به الله راولي الله دې نه راولي چې ستا د کور او دروازې ته سړی ودرېدي او ستا د ښځې د سر چادر یې کشوي یې تر ګریوان یې ولې وله ستا چلی ماشوم په څانګو کې دروازې هغه ورځ چې راشي بیا به د تقي صاحب د مولانا صاحب د منیب الرحمن صاحب د دې نورو علماو فتوا په یاد درشي او دا فتوا د دې دپاره وله انا لله و انا الیه راجعون د داسې مسلمانانو پر ژوند دا بس حضرت عمر فاروق په ویل رضی الله تعالی عنہ د چا په لمانځه خطا نه وځي د چا په روزه خطا نه وځي نورې معاملې معلومې کړي خطا نه وځي او موږ خطا وتلي په دې معاملو باندې پلانی مسلمان دي چې مسلمان دي تا د قرآن د آیات د محمد رسول الله د سنتو د طریقې د حدیثو تا مذاق نه کوي جنې جوړ تا نه ویل ته پوهېږې موټر ورسه هغه جهاد دې پوهېږې ورسه موټر خرڅ کا چانده وروړه الله اکبر دی چې الله پاک موږ ته محتاج دی یا دین و اسلام موږ ته محتاج دی دین و اسلام نه فرعون ته محتاج نه ابو جهل ته محتاج نه د ابو جهل د فرعون و زمان دوستانو د هغه سبدا خبرې تاسو وکتلې دا تاسو له 2-3 ورځو راهیسې تر ما تاسو ته ښه معلومه سي پر سوشل میډیا باندې مثلا دا یو موضوع د مفتی تقی عثماني سي د فلسطین د اسرائیلو په خلاف باندې کوم د جهاد فتوا کړي او پر هغه باندې بیا له شیر افضل مروت څخه یو خبريال انټرویو کوي او د کوم خبرې ورته کړي هغه سب تاسو ته بیان کړي یعنی د مفتی تقی عثماني سي کوم فتوا کړي هغه فتوا خاص یوازې او شیر افضل مروت صاحب ته نه د متوجه کړي چې ته ولاړ سه جهاد ګورغه داسې نه دی ویلي مفتی تقی عثماني صاحب د جهاد د فتوا مثلا د جهاد اعلان کړی فتوا یې ورکړې د اسرائیلو خلاف اوس به د جهاد ته ګورو چې زما استاد څومره په وس باندې کیږي پر هغه فتوا باندې بځو اوس اولین جهاد مثلا سړی په ځان سره وکي په هغه ځای کې شمولیت وکي دورې مخامخ له اسرائیلو سره د فلسطین په حق کې ودرېږي د اسرائیلو سره جګړه وکي دا زما استاد په وس باندې نه ده نو صورتللی ځکه چې معلومه خبره ده چې سرحدات دي هیوادونه دي پاسپورټونه ویزې دي نقل کیسې دي بېخي تر حساب داسې سخت کار یعنې تللی نسو دوهم مثلا پیسه ورلیږل روپۍ ورلیږل د هغو مرسته کول خوراک ورته اخیستل دام جهاد ده هغه د ډېرو مسلمانانو په وس باندې نه ده پوره اسانه جهاد چې زموږ او ستاسو د هر کس په وس باندې د هر مسلمان یوازې د پاکستان مسلمانان نه یوازې د افغانستان مسلمانان نه د هر هیواد مسلمانان دا کولی شي چې دوی له مصنوعاتو د دوی چې کم شیان دي له هغو څخه بایکاټ وکړي پرهیز وکړي ولې ځکه چې دا هغه خلکو ته معلومه ده چې هغه تجربه لري مثلا هغه ګرځېدلي هغه مثلا داسې کاروباریان هغو ته معلومیږي چې څومره بایکاټ چې له دې شیانو څخه وسي په دې سره و اسرائیل ته څومره نقصان رسیږي څومره تاوان رسیږي و اسرائیل ته نقصان رسول تاوان رسول دام یو جهاد ده نو زما ستا په وس باندې دا فوره ده چې د دې شیانو بایکاټ وکړو او د اسرائیل په نقصان کې موږ او تاسو ځان شریک کو د فلسطین په حق کې ځان شریک کو دا جهاد نو اوس مفتی تقی عثماني صاحب چې د جهاد فتوا ورکوي هغه دا نه وایي چې شیر افضل مروته د جهاد یوازې پر تا باندې فرض ده ته ولاړ شه هغه ټول عالمي مسلمانانو ته وایي د ټولې نړۍ مسلمانانو ته وایي چې جهاد پر تاسو باندې فرض ده کوئ به نو اوس اولین جهاد د وخت پر حکمرانانو پر حکومت باندې د هیواد پر فوج باندې فرض کیږي ولې ځکه چې هغه ته د ورتګ لاره اسانه ده هغه ورتللی سي که هغه هم نشي کولی مثلا دا یې په وس باندې ښه فوره ده چې له خپل هیواد څخه د ده په کنټرول کې معلومه ده خبره ده له خپل هیواد څخه د دغه هیواد ټول شان بند کړي نه یې راپرېږدي او دغه هیواد ته مثلا چې کم شان ځي اسرائیل ته د ده خاوره استعمالیږي پر دې باندې پابندي ولګوي دا خو دې په وس باندې فوره ده نو دا به کوې که دې نه وکړو ورځ په آخرت باندې الله پوښتنه در څخه کوي نو شیر افضل مروت چې کمی خبرې کړي دي یقیني د افسوس وړ دي باید داسې خبرې نه وکړول سي مفتی تقی عثماني صاحب فتوا یوازې دې ته نه ده متوجه سي مثلا شیر افضل به ځي یا بل به ځي یا زه به ځم یا داسې د جهاد فتوا یې ورکړله جهاد ما تاسو ته وویل چې څومره ستاسو په وس پوره پر کومه لار باندې یې کولی سي په هغه لار باندې عمل ور باندې وکړئ نو فتوا کول د عالم کار ده د مفتی کار ده د شیخ کار ده
عمل ور باندې کول د هر چا خپل کار دی، کې کوي که نه کوي. نو اوس یې تقي صاحب فتوا درکوي، تا تر غاړه نه نیسي چې ته به خامخا په دې فتوا باندې عمل کوي. هغه وایي زه درته فتوا درکوم، د قرآن آیات وایم، حدیث وایم، مسله درکوم، فتوا درکوم، نور ستاسو کار ده. که عمل ور باندې کوئ فبها، که نه ور باندې کوئ هم ستاسو مرضي ده، خو زه مو غاړې خلاصوم چې اصل حقیقت داسې ده. نو د شیر افضل مروت په حق باندې یقیني شیر افضل مروت خو ګپاو سړی هم ده، ګپې هم ډېرې کوي. زما په خیال ده به یقین هم داسې نه وي، خبر به نه وي، معلومات به نه وي چې په دې خبره سړی څومره ګناهګاره کېږي. نو که چیرې داسې معلومات درلودی شاید دا خبره نه کوله او نه به یې کړې وه. دا اکثره وخت داسې خبرې کوي د خلکو د خندا لپاره یا د هغه څه په وینا د ځان د شهرت لپاره، نو چې په هغو خبرو کې بیا اکثره وخت دی له چوکاټ څخه پښه د باندې واړوي چې هغه ډېره تواني وي او د ورباندې خبر نه وي. نو الله دې وکړي چې له داسې خبرو څخه په آینده کې پرهیز وکړي. او اخرنۍ خبره دوستانو د دې فتوا په هکله باندې ګورئ، موږ او تاسو به خپل وس او قدرت کوو. که سوشل میډیا دې په وسه کېږي خلاف دغو اواز اوچت کا، د فلسطین په حق کې اواز اوچت کا، بایکاټ کول دی په وس باندې پرې وي هغه وکړه، روپۍ ورستول دی یو ځای چانده د دوی لپاره کېږي په وس باندې یوه روپۍ به هم تاسو ته ځای نیسي هغه دې په وس کېږي هغه وکړه. یو ریلی یو مظاهره راوته په هغه کې شمولیت کولی سي تر خپل وس مطابقه په هغه کې وکړه. بس دغه جهاد زموږ او تاسو په وس باندې پوره ده، نور هغه هېواد ته خو موږ او تاسو نسو ورتللی.